لیونیا کېږم په آخر خو لیونتوب نه راځي بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم ویاړم ملګرو چې افغان یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ لکه څرنګه هم چې تاسو په سکرین باندې وینئ څرنګه هم دا رقم ته یو ښکلی او د شعر اړوند یو ښکلی او ډیزاینیز ټایپیس جوړ کړو د ټیک ټاک لپاره په کین ماسټر کې. لکه څرنګه هم چې تاسو دا رقم ته یو که غواړئ چې دا رقم ته یو ټایپیس جوړ کړئ نو ډېر اسانه ده اسانه جوړول شي. یوازې زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړه او تر څنګ یوټیوب باندې سره ویډیو د سره لایک او تر څنګ بیل آیکن هرومرو ووایئ. نو ډېر انتظار مو نه کړئ او ما راځو ویډیو شیر کوو. نو را بشه د هر څه نه مخکې د کین ماسټر به اوپن کړئ. کین ماسټر چې هر کله اوپن کړو دلته یو په یو که پریم ته د ټیک ټاک لپاره زه د یو په یو د انسټاګرام لپاره په داندې ښه ټایپیس کړئ. رو بشه د کې سیټینګ د سیټینګ کړئ ایډیټ برخه به وایي دلته فل سکرین ته واړوئ. نو دا فل سکرین ته چې هر کله دلته یو زه تصویر ته انتخابوم. تاسو به هم د خپل خوښې کوم یو تصویر چې تاسو غواړئ په باندې ټایپیس وکړئ هغه ټایپیس هغه یو تصویر چې کوي ته انتخاب کړئ. لکه څرنګه ده چې زه دا یو تصویر چې کوم زه په داندې یوه لیکنه یعنې ټایپیس جوړوم. نو رو بشه تاسو به دغه تصویر د هغې شعر سره مطابق یعنې خپل خوښ سره مطابق به د تصویر چې کې سیزبي کړئ لکه 14 یا 15 داسې هغه به کړئ. نو دلته دغه چې کلیک وکړم دلته به زه یو شین کلر ورته انتخاب یا سپین کلر ورته انتخاب کوم کوم کلر چې تاسو ورته وړئ دا انتخاب کړئ. دا پوز دغه مسطولي علامه چې دغه چې کې لږ وړ کړئ او پوز د مسطولي علامه باندې کلیک وکړئ دا به هم ورته انتخاب کړئ. داسې د پوز سان یا ګوته په منځ دغه ګوته چې تر کې بیخته اخره پر ورسوي لکه څرنګه چې موږ پوز سهار کې لږ پوت شو دغه برخه کې لږ پوت شو دغه ټایپیس لږ غاټ هم دی تصویر کې لږ باد خل تخریږي لږ د ټایپیس چې لږ وړ کو نو دا مې څه کړ دا مې وړ کو. نو اوس پر شي بیرته هغه لیکنه پرې کوم دا نه د رقم ته لکه څرنګه د چې وینئ دغه د لیکه چې دغه متوجه کړو د خانم کو د مستطیل براوله زه دا ته انتخاب کوم یا په شین کلر کې یا په زیړ کلر یا په سیر کلر کې یا په سپین کلر کې چې کوم کې تاسو ته کړئ کلر کې خپل وینئ په سکرین ته انتخابولی شئ. نو تاسو که دا غواړئ نو دې رقم ته یو ایډیټینګ ورته وکړئ دغه چې دا هارت رایټینګ چې دی د ګوته په ذریعه سره د کوم رایټینګ چې دا به چک کړئ دی نو مو سپین مې ته انتخاب دا رایټینګ چې دا هر رایټینګ چې دا به دغه ساعت ته ورسوي د بل تصویر سره به چک کړئ سام به کړئ د سره چار کله سام کړو. نو اوس پر شي ملګرو دلته به د تصویر کې لګ ایډیټ وکړئ د تصویر به لګ تیر کې خو د تصویر اول نه داسې جوړ دی تیر دی خو ډېر زه سپین نه دی نو تیر ټایپیس پر جوړ دی خو لګ داسې لګ ډیزایني جوړوم لګ داسې کې تاسو چک وایلیس چې ورکولی شئ ټمپریچر ورکولی شئ او دغه لګ رنګ بدل کړم. نو دغه رقم ته تاسو ایډیټ کوم رنګ کې چې تاسو غواړئ چې په تصویر تاسو سره رقم ته رنګ کې تاسو خوښیږي هغه رقم ته رنګ تاسو چک ته انتخاب کړئ لکه څرنګه ده چې مو ته انتخاب کړی دی. نو اوس پر شي دلته یو څو ټمپلیټ دي د پریم دي د ټمپلیټ به تاسو به ته انتخابوئ د ټمپلیټ زما په بلاګر کې زما د همدې ویډیو لاندې لینک دی په لینک باندې کلیک وکړئ سم دستي به تاسو هغه ته لوشئ ورته په اسانۍ سره زوم ته چک را ډاونلوډ کړئ د ټایپیس لپاره کوم چې تاسو شعر اړوند دي تاسو په وړه په داندې ټایپیس وکړئ. نو دا مروخسته دا کې بلینډینګ نشان ویني د بلینډینګ نشان کې به چک سکرین انتخاب کړئ دا سکرین چې انتخاب کو دا غابه کیز لاندې داسې د کیز بیرته بیروي خو یوه یادونه باید وکړم دغه ټایپیس دغه ټمپلیټ چې مو وروسته دغه کیز تصویر سم نه لیدل کیږي نو زه مجبور یم چې دلته یو داسې یو بریک ګراوند یو تصویر واخلم چې هغه تصویر سره د ټمپلیټ د کیز بیخ کې ټمپلیټ چې وي لکه سم واضح ولیدل شي تر څو شعر او شاعري ټایپیس ښه پرې ښکاره کیږي نو هغه څه کې مزیدار یا لږ خوندور لیدل کیږي لکه دغه د موتروخصه د پریم موتروخصه د پریم به هم تاسو ترخولئ په همدې طریقې سره بیا ټمپلیټ چې موږ کوم ټمپلیټ ترخوسه هغه ټمپلیټ په څانګه چې وکړئ د شاعري ټایپیس چې په لیکئ نو هغه شاعري ټایپیس څخه ښکاره او واضح لیدل کیږي. نو په دې ترتیب سره د ټمپلیټ چې لږ انتخاب کړم نو دغه تصویر چې دا د همدې تصویر بیرته یعنې سر ته ورسوئ دا سر ته ورسوئ هغه ټمپلیټ چې دو هغه ټمپلیټ چې هغه ټمپلیټ دا ټمپلیټ به زه دوباره بیا راخلم ځکه چې ټمپلیټ خو نه لیدل کیږي او دا ټمپلیټ مې بیرته ریموو کړو. اوس به وروسته د بلینډینګ نشان به ووایي دا بلینډینګ نشان کې چې سکرین انتخاب کوي اوس به د ټمپلیټ راوړئ کیز بیرته وینئ دغه اوس به څه کوي موډ کوي نو اوس وروسته دغه ټمپلیټ کې زه کیز بیرته راوړئ نو د ټمپلیټ د کیز بیخ کې لږ واضح لږ سم ولیدلی شو لکه څرنګه چې همدې طریقې سره به تاسو هم وکړئ. نو ربشه یو بل ټمپلیټ هم دی دا ټمپلیټ به هم ترخلای دا ټول د مواد به چې آیټم چې دی ټول به دغه همدې لینک وي دا ټول به دلته کې وي ورته اسانۍ سره دلته ډاونلوډ دا به هم در واخلئ دا به سکرین انتخاب کړئ دا به چک کړئ او اوس به موډ کړئ
که اوس موږ هر کله موږ کو نو دا به هم کیز بهته داسې کیز ساعته د بل څنګ سره دی بل ټمپلیټ سره څنګ ته دی کیږي نو یادونه کوم چې ان شاء الله کین ماستر کې او ان شوټ کې هم د ویډیوګونه درته اپلوډوم خو یوازې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فالو کوئ تاکي به ان شاء الله تاسو نه به زه پوره ایډیټینګ زده کړم په کین ماستر کې یوازې زما یوټیوب چینل سرچ کړئ پاتې شئ او لایک کوئ ویډیو هرومره حتما د سره لایک کوئ نور به شي دا ټمپلیټ هم راوخلئ اوس دلته زر خلمه دغه دلته دغه ټمپلیټ دا ټمپلیټ چار کړو دا ساري دا بدل ټمپلیټ دی دا اوس به موټ کې دا اوس به هم موټ کې ته څو دغه ټمپلیټ چې دا موږ خو دا به د کیس بیرته داسې دی کونج ته به چک او ورسوي تم چار کله ورسول اوس دلته دغه ټمپلیټ شک شو د برابر شو اوس دلته یو لیبل ده د لیبل هم تر اخلو ته څو دغه ټایپیس چې کار کله پس لیکو موږ ستابه دغه ټایپیس یا لیکنه کوم شعر چې دی دغه به ډیر واضح او سم لیدل کیږي کوم لیکنه یا ټایپیس چې موږ پرې کوو دغه لیبل چې دی دغه تصویر دا به هم دې ساعت ورسوي دا لیبل به داسې لږ ګوته په ځای کې بهتر ورسوي دا لیکې دا سه لږ پوزیشن او سټډي ولیدل شي ته دغه به هم د همدې سر سره مسک کې نو اوس یو څه دغه یو شعر دی مطوله تراب یو شعر دی دا شعر چې که تاسو په آډیو وړوئ دغه د کیزه ایکستراکټ آډیو څه د په ایکستراکټ آډیو نه چې کلیک وکړئ نو دا به چې شي دا ټایپ دغه ویډیو به په آډیو وړي د کیز به کنه نو دا ویډیو به چې دا څنګه ډیلیټ اپشن چې دا به وای چې دا شي ختم بشي ډیلیټ بشي پرخه اوس دغه کوم مطوله شراب چې کوم شعر وای دا شعر سره لونه کېږم بخیر دا ځکه د ټیکس نه علامه کې دلته ورکړل دا لیوانای کېږم بخیر دا دې سره د چولې کول دا په ټایپس په چا کې اس په جوړ کې دا ټایپس نه به کلیک وکړي ترڅو دغه دا به دې سره ته د سرواله ترڅو اس دغه ټایپس چې دا د سلک سر کې دا چې د سلک سر کې دا به دې ستاسو د سرواله اوس په اردو خپل ډیزایني پاند دا ای وینه دا ای اند به چې کلیک وکړه دا نه چې کلیک یو په د پاند اردو پاند نه کدا غم ډاونلوډ کړي موبایل ویډیو دو په دغه هم د یوټیوب چینل کې څو ګرځي په ویډیو به چې کې څونه ته پیدا کوي دا نه چې کلیک دا په اردو بدل شي وینه نو دا غو د لیکه د ستر ورسوي اوس په چاو کې دا لیکه کې لګ ډیزاینر وایل مثلا دا به تیر کې دا بل به کې زلون د چې کې دا اوټلاین به وای دا اوټلاین به چې کې دا په حال کې دا به چې کې سیر کې اس پی ویني او ډیزاینینګ نبرخي زکه چې دا باید میکس سپین کې اوس پی ویني دا به هم هغه رقم ته چې زیړ کې یا بل رنګ کې به کې چې کوم رنګ کې ښکلی برخي نو تاسو هم دې طریقې سره چې کوم رنګ تاسو خوان درکې هغه رنګ انتخاب کړئ زه دا نه انتخابوم بل داسې ښکلی ته وړم چې کوم یو رنګ سره موافق شي لکه دغه یا دغه یو سپین ته انتخابوم ترڅو خو دا مې انتخاب کوم تاسو به ایست دغه ولې کلر به خپل ایډیټ کوم دا انیمیشن ویني دا انیمیشن کلیک وکړئ دلته به چې دغه او دغه ساوند چې کوم طرف ته ځي دا به د سلیکټ تیز کې صفر یو کې بیرواله نو دلته به داسې دا کوم کې چې تاسو نشان وړئ لکه دغه د انیمیشن اس په اوټلاین انتخاب کې په اوټلاین کې به چې یا به کراسنه یا به سین یا به دغه دا به چې انتخاب کې اوس پر شي ایډیټ کې کسه لیوانای کېږم باخر دغه د کچن چانل د دریامه نشان چولې په دانده به کلیک وکړئ اوس دغه نیم شي اس په دابل کې ایډیټ وکړه کسه لیوانای کېږم باخر صبر وکړئ لیوانای کېږم باخر خو لیوانتوب ناراضي استاد کې بولی کې
دغه شو دغه کې چې تاسو غواړئ دا کې رنګ کلر چې باید کې چینج کړئ دا سپک یا سپین کړئ یا دا زیړ کړئ کوم چې تاسو خوښ کیږي نو مو هغه رقم ته چې تاسو رقم د څنګه ته خلا هغه رقم ته ایډیټ مې کړه دا نو اوس یې ته چلناو ما دغه ټایپیست رقم ته چی وینئ ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم زه نو دغه ټایپیست پوته د پرخولای دا پوته شوی دا به چک دا به د سکرپچ نشن سره کریپ کې او دا به چک ډیلیټ کې دا پوته برخه اوس دلته کا غوړي چې دغه هغه کې لکه قسم انیمیشن هر تر بعد سره شي یو رقم ته نشیرو لکه دغه چې شو داسې او بیا انیمیشن د اوټلاین باندې بیا کلیک وکړه به چک دغه رائټ کلیک کا یا داسې اپ کلیک دا چې دا خو یو صحیح شو کاران کلر د دې ته ورکول بیا دې ته تیری ورکه یا زیړ ورکه یا دا ورکه صحیح شو کوم چې تاسو خوښ وي یا کوم چې خوان درکوي نو بل کلر چې دغه باندې کلیک کوم زه د انیمیشن کې دلته چې کوم انیمیشن لکه لیټر بای شو دغه شو دا مې انتخاب کوم او بل د اوټلاین کې به زه بل ته انتخاب کوم لکه وایپ ډاون دغه دا به چک کتسر کې تاسو غوړ کول د ته کلر نو دا مو کلر دا ورته انتخاب کو او اوس په روشه چې لوند به کې ضرور شي اوټلاین کا مطلب ولا اوټلاین هم ته بدلول شي دا چک و تسپین کې یا به تزیړ کې نو ویني دغه دلته خاصه ول شو نو اوس په داندې چک دا به ټیک مارک نو اوس غوړم چې دا غلک د پوسین ډرایوینګ نسا چې دا غلک د سپیډ ته جه کې ترسو دا لګه کې له خاصه ول شي دا دلته شو بل اوس غوړم چې دغه ته یو وړي کې خلته ساوند هم سره کیس باند کما ترسو دا ساوند چک لک کولای وړ سوس کې لکه دغه سوز شو اوس یې غوړم چې دغه سوز هم سره غوړم لکه یې سره چلن کیږي ونه کېږم د اخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم زه نو دغه اوس لږ ټیټوم تر څو دغه بیکګراوند سره لکه دغه چې شو شپېته ته بیروالم یا 15 ته 15 شپېته مې کوي سپي چلان کې ونه کېږم د اخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب دغه ساوند چې دا لږ ډېر تیز دی دا به چکې نیمایي به کې 15 ته بیروالي لکه دغه اوس یې کسه اوس یې زه ته غږوم اوس په بیخي ښکلی لیدل کېږي لیونه کېږم د اخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم زه دا ځکه چې شي دغه اوس به شکل لکه دلته کریپ کې دغه ځکه بیا خط تیز کی لکه دغه نه زه کلیک کوم اوس دلته پوس روشي دغه ساوند نه کلیک وکړئ دا چکه هغه تاسو ته ورسره لکه یسو صبر وته وکړئ لیونه کېږم د اخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم زه نو دغه د ټایپیست ترڅنګ کې زما چې غوړی که غوړی ټیک ټاک هم را سره پرنټ کېدای شي یوزر نیم مې دی نه را هم ویډیوګانو ته جوړوم انشاءالله په راتلونکي کې څه چک کوئ زما یوازې په سپورټینګ مو کوئ په یوټیوب کې او ترڅنګ مې ټیک ټاک هم کوم شی نه چې غوړی څه هم خوښ شي نو ډایرکټ کمنټ ته پرېږدئ یوټیوب کې دغسې نو زه به تاسو خوښې مطابق چک کړم دا به چې درته وایم لکه دا چې اوټلاین چک کړم دا به چکې اوټلاین به ورولم دا به فعال کړم دا به چکې دا به سپین کړي نو دا مې وروسته نو ملګرو دا هیله لرم چې ویډیو مې راسره تعقیب کړئ او ترڅنګ کې یوټیوب چینل مې هرم ور د سره فالو کړئ تر څو سره دا رائټ کلیک دا پوسټ پاتې برخه چې دا بدن څه رائټ کلیک پکې دا لوند خلره څشتانه دغه یوادو دا به چکه کیف چې نشان کې اوس غواړم چې یو ټمپلیټ وتر ولما لکه ټمپلیټ غوښ شي نو تاسو یې غواړم چې دا ټمپلیټ وتر ولما یو ټمپلیټ وتر هم ترڅو دا ویډیو نور هم سټایلی او ډیزاینی ول شي لکه دلته زه یو د څه خپل هلته ټیک غوړ تر ولما لکه دای به ته انتخاب کی
د وی خوستا دا به چک فول سکرین کې تم چې فول سکرین کې اس په چک کې لوډ شي بلندینګ کې دا کیس بلندینګ نشان ویني دا کې سکرین انتخاب کې اوس زه دې اوس به چک کې او کې سایلنت دی کې اوس دا ویډیو زه لیوانه کېږم د اخر خو لیوانتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم زه نو هیله لرم چې ویډیو مو راسره خوښه شوې وي او ترڅنګ یې ښکلي ښکلي نظرونه او کمنټونه راته په پرېږدئ انشاءالله تاسو ته به زه نوره هم داسې ښکلي ویډیوګانې ته جوړوم یوازې کین ماسټر نه دغې ټیک شوټ کې داسې نوره ویډیوګانې زه هم درته جوړوم خو تاسو یوازې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو سره هم شریک کړئ تر څو زما سپورټینګ لږ ډېر شي او ترڅنګ زه تاسو ته هغه وکړم نوره هم داسې ښکلي ښکلي ویډیوګانې درته جوړې کړم لکه څرنګه ده چې که دا ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز مهرباني وکړئ که چېرې کوم ویډیو خوښه شوې وي او ترڅنګ یې یوټیوب چینل مو چک کړئ د سره بل یوټیوب چینل مو د سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې بل نوټیفیکیشن کلیک وکړئ ویډیو پلیز ویډیو هرومرو د سره لایک کوئ تر څو زما ویډیو نور په مخ هم ورشي که چېرې اوس زه غواړم چې دغه ویډیو چې کوم ډاونلوډ کړم نو د پوس دغه پوتې دا برخه وینئ په دغه باندې به کلیک وکړئ دنده چې کلیک وکړئ که چېرې کوم پوسټي ډول دغه کوم ډول راځي ایچ ډي ډاونلوډ کوم یو لاسي کړئ دا ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ نو تاسې ویډیو به څه شي راونه شي نو که نو وینئ دغه ویډیو خو درګه دلته نقشه دلته د کام سیز کې به تر وړم د سی اس ټي کې به تر وړم که چېرې کوم وخت چې ډاونلوډ یې کوئ په دغه کلیک کوئ دن چې هر کله هم کلیک وکړه نو اوس په وروسته دغه کیز ایکسپورټ علامه چې وینئ په ایکسپورټ باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو به ډاونلوډ به څه شي شروع شي نو ډاونلوډ شروع شو خپله وینئ دغه په ایچ ډي کې مې ډاونلوډ ته اول چې ویډیو مو سره شروع کوله دلته به ریکارډ شروع شو نو ډایرکټ مې نه ډاونلوډ کړه دا زه لږ څه ویډیو م سکیپ کړه لږ څه انتظار ورته کوو تر څو دغه ډاونلوډ سر ته ورسېږي او بېرته ځئ سر نه درته پلی کړم چې تاسو وګورئ چې سره کوم طب د کین ماسټر کې دا ویډیو جوړه شوه نو ویډیو څه شوه ډاونلوډ شوه اوس یې زه ته پلی کوم تر څو وګورو چې سره کوم ته لیدل کېږي یا سره کوم ته ښکاره شوه نه ټول ایچ ډي کې مې ډاونلوډ کړی دی اوس پې څه لږ څه انتظار ورته وکړو تر څو لیوانه کېږم د اخر خو لیوانتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم زه نو دغه ویډیو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي او یو څه هم ترې زده کړي وي د پاتې نورې ویډیوګانو لپاره د پاین سټیپ چینل د سره تعقیب او